السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو کوشش کوئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. یو منټ په ویډیو به کوم چې اوس هغه نوي اپډیټسونه په دې اپلیکیشن کې راځي. په دې کې ډېرو ملګرو ته هغه دغه راځي اوس چې کوم سوپر وی پی ان د ټولو ملګرو سره دی الریډي ما په خپل ما سره نو بس چې کومه په کروم کې د هغې موږ سرچنګ وکړی هغه داسې ده چې دا ځکه دوی ان ساتي چې ستا کومه ډیټا او یو کم بروزر څه چې نه کولاویږي نو هغه د سوپر وی پی ان په زور باندې هغه چې کوم دی کولاویږي. نو مطلب یې دا دی چې یاره ستا ټوله ډیټا چې کوم دی هغه ترې ته ځي. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره که یو ملګری سوپر ویپن نه دغه کوي مطلب دا دی نه لري د خپل موبایل نه نو په کار ولا دا دی چې یاره داسې قسمه ډیټا په خپل موبایل کې نه ساتي چې هغه د هغه دپاره مطلب بیا بل ورځ د شرم څه دغه جوړېږي. مطلب مې دا دی چې یاره د خپلو زنانو تصویران د خپل کور ویډیوګانې یا وغیره داسې نور ویډیوګانې یا داسې الفاظ یا داسې خبرې چې هغه ستاسو ډیټا بهر ځي او تاسو شرموي نو بیا ټولو یې پکار دی چې دا سوپر ویپن لر کړي. خو که کوم ملګري نه لر کوي او یا لر کول نه غواړي نو هغه ملګرو ته خواسته چې په خپل موبایل کې چې کوم دی ډیټا بالکل سیټ ساتي چې یاره څه مسله ورته نه جوړېږي. ویډیو کوم خوښ شي ویډیو سره لایک کوئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کوئ ځکه چې دغه د سوپر وی پی ان د ډیټا وغیره دا چې کوم دی ټوله ستاسو بهر ملکونو سره ټچ کېږي راځي نو دا ډېره د افسوس خبره ده.